د الله رب العزت په توفیق سره من د عثمان ابن عفان رضی الله عنه سیرت بیانو او د تیر شوي هفته کې منګه شروع کړې وه نو په هغې کې موږ د عثمان رضی الله عنه نسب نوم پیدایش او بعض نورې خبرې هغه بیان کړي بیا موږ دا خبره شروع کړې وه په تعارف کې چې د هغه بچي سو بیبیانې سو یو دا د تعریف یوه حصه ده ته د هر چا تعریف کې د هغه سیرت او تاریخ بیانې نو د هغه د نوم نسب قوم د بچو دې ټوله خبره به کې او بیا چې د دې دیندارو خلکو چې هغه د امت مشران دي نو د هغوی سیرت چې یادې یې بیانې یې اورې نو بیا تفصیلي پې ځان پوه کوه وجه دا دی چې په دې الله رب العزت موږ له اجر راکړي دا موږ عبادت ګڼو د سیرت یادول بیانول اورېدل دا موږ عبادت ګڼو نو چې عبادت یې ګڼې نو بیا به ښه په توجه سره او په تفصیل سره اوري موږ دا خبره بیا شروع کړې وه چې د عثمان رضی الله عنه څو بیبیان او فضیلت د ده بیان شوی و چې دل رسول صلی الله علیه وسلم خپلې دوه لوڼه ورکړې اولنۍ لور چې وله ورکړې وه هغه رقیه وه او د دې موږ بحث کړی او دې لږ ژوند تېر کړی د عثمان رضی الله عنه سره او د بدر د غذا په موقع باندې چې مسلمانان واپس راتلو نو بس دا تقریبا د دې دفن روان او دا ورسره یاد کې عثمان رضی الله عنه د بدر د غزا نه پاتې شوی هم د دې د لاسه دی دا موږ سیرت کې هم دا خبره ذکر کړې او د رسول الله وسلم سیرت چې موږ بیانو چې د ده دا بیبي بیماره وه او د هغې خیال ساتلو ته ضرورت و د هغې علاج ته رسول صلی الله علیه وسلم عثمان رضی الله عنه پاتې کړه او د دې نه موږ د هغه یو زوی شوی چې هغه هم بیا په وړوکوالي کې مړ شوی بیا دویمه بیبي د عثمان رضی الله عنه ده ام کلثوم بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هم د رسول الله وسلم لور ده او دا د رقیه نه کشره وه دا هم د خدیجه رضی الله عنها لور ده او دا هم د ابو لهب لور زوی له رسول الله وسلم د خپله لور ورکړې څنګه چې رقیه ورکړې وه داسې دا م ورکړې هلته ابولهب د رسول صلی الله علیه وسلم تره او دا رشتې د نبوت نه مخکې شوي دي نو دوه لوڼه رسول صلی الله علیه وسلم د هغه دوه زامنو له ورکړې موږ تېر شوي بیان کې دا خبره ذکر کړې وه چې کله دا صورت نازل شو تبت یدا ابي لهب وتب نو ابولهب غصه شو کور ته راغی وی هغه په ما پسې دا خبرې کوي چې ستا باره کې ایتونه راغلي الله دا ویلي او دغه ویلي تاسو به څنګه د دې سړي دا لوڼه کور ته راولئ د هغه دواړو زامنو یې دواړه لوڼه پرېښودې د رسول صلی الله علیه وسلم او کله چې خدیجې اسلام قبول کړو دې لورو سره مې اسلام قبول کړی او د رسول صلی الله علیه وسلم سره بیعت هم کړی او کله چې زنانو بیعت کو او بیا مدینې ته هم هجرت کړی او کله چې رسول الله وسلم هجرت وکړو مدینې ته دا بیا په مدینه کې وه کله چې رقیه رضی الله عنها د رسول الله وسلم دغه مشره لور وفات شوه نو عثمان رضی الله عنه بیا د ام کلثوم سره واده کړی او دا دریم کال د هجرت دریم کال د هجرت یعنې بدر په غذا پسې نږدې او دلته دا فایده یاده کوي زمونږ بعض عوام دا خبره کوي وی د خاون وفاداری د ښځې سره دا ده
چې دا مړه شي نو دی به د دې نه بعد د بلې ښځې ذکر نه کوي نه به بل واده کوي. ګوره دا خبره یاده کوي وفاداري د ښځې او د خاوند د یو بل سره د خپل یو باب د خپل حدود دي. وفاداري دې ته نه وایي چې سړی هغه حق له دیکه ورکوي کوم چې د ده خپل حق دی، یا ځان سره ظلم کوي یا د بچو سره ظلم کوي. صحیح ده که اوس یو سړي یو بیبي او بله کوي هغه د خپله مرضي ده، خو چې یو سړی ښځه مړه شي یا ښځه طلاقه کړي او دی بیا ټول عمر دغه شان ناستې څه زه وفاداري کوم، دا خو ځان سره ظلم کول دي، دا د بچو سره ظلم کول دي. بل په دې باب کې هم دا ظلم کول کېدای شي الله رب العزت تعالی د دې بل واده نه نیکمل اولاد درکړي، ستا یو تاریخ پاتې شي، ستا یو ذکر پاتې شي. په بچو کې یو اوچت نعمت هغه دا دی، دې ته ډېرو خلکو سوچ نشته. اکثرو خلکو سوچ بچو ته چې ځي د مزدورۍ طرف ته ځي، هلکان دي جوي بیا به ګټي چې یو هم پکې 2000 روپۍ راوړي جو لوی شی دی، د ټول عمر دغې ته سوچي. ګوره د بچو کې یوه لویه فایده دا ده چې سړی ورته سوچ وکړي که نه چې دا نیکعمل رالوی شي د انسان یو ښه ذکر په دنیا کې پاتې شي. موږ خو باسې هم د دنیا نه ځو، خو تا به څوک څنګه یادوي نو د هغې بیا ډېرې طریقې دي، موږ هغه دغه نه بیانو تفصیل. یو دا چې ستا بچي نیکعملی د سړیتوب خاوندان، نو خلک چې دغه ځوانانو ته ګوري او دغه سړو ته ګوري نو د دې سړو چې کوم پلارو د هغه تاریخ د دوی د لاسه ژوندی پاتې کېږي، دا پکې فایده وي. الغرض دا خبره شریعت نه ده ښوولې موږ ته چې د ښځې سره وفاداري هغه دا ده، دا خود ساخته خبره ده. که یو سړی هسې احساسات او جذباتو کې راشي کوي دا د خپله مرضي ده، خو شریعت دا خبره موږ ته نه ده ښوولې. ښځې ته یې نه ده ښوولې نو سړی خو راپرېږده. یو ښځې خاوند مړ شو یا یو ښځه طلاقه شو، دې ته شریعت اجازت ورکړی چې دا د بل سړي سره واده وکړي. پاتې لا سړی چې دی به ټول عمر به یې ډډه لګولي څه که څه وفاداري. نو اوس دلته عثمان رضی الله عنه دویم واده وکړو، نو ستاسو څه خیال دی چې د بلې مشرقۍ سره بېوفایي کوله؟ او که ده داسې بېوفایي کوله او دا کار په شریعت کې نه وی نو رسول صلی الله علیه وسلم دله څنګه دویمه لور ورکوي؟ ځکه چې هغه خو به وایي چې دا خو بېوفا سړی دی، مشره لا دغه مړه شو او دی بله کوي. نو دا خبرې هسې د بعض خبرې چې که نه دا د جذباتو خبرې هسې د دلیل په رڼا کې نه وي. زه دا وایم لکه بعض کسان چې کښېني که نه هسې خیر خو لکه دویم واده کول لکه زنانه سره که نه لکه څه شی نه نه هسې لکه غریبه لکه بیا لکه یا لکه الله رب العزت اجازت ورکړی چې عدل او انصاف کولی شي ورسره بس کیسه ختمه شوه. دی به نه لکه د هغې ژوند دی، لکه هغه هم خواهشات لري، لکه څه د الله نه زیات مین دی د هغه په دې مخلوق باندې. الله په دې خپل مخلوق مین دی او ښه یې پېژني چې د چا څه ته ضرورت دی او څه ته نه دی. الله پرې ښه پوهه دی، ته سره الله نه زیات خو پوهه نه. نو چې الله اجازت ورکړی دی چې یو سړی ښځې ژوندی یي دی دویم درېیم څلورم واده کولی شي، چې ښځې مړه شي دی بل واده نه شي کولی، څوک پرې دا پابندي لګولی شي. نو دغه درېیم کالو د هجرت او د ربیع الاول میاشت وه چې رسول صلی الله علیه وسلم د خپله لور ده ته په نکاح، بیا جماد الثاني یا جماد الاخره میاشت وه، په هغې کې ورسره بیا دی میلاو شو او دا د عثمان رضی الله عنه سره وه تر دې چې د هغه په نکاح کې وفات شو. نهم کال د هجرت کې دا وفات شوی د شعبان په میاشت کې. نو شپږ کاله تقریبا د عثمان رضی الله عنه سره تیر کړي دي او د رسول صلی الله علیه وسلم ټولې لوڼه د هغه په ژوند کې وفات شوي سوای د فاطمه رضی الله عنها.
او د دې د عثمان رضی الله عنه څه بچي نه دي شوي. د رسول صلی الله علیه وسلم مشر لور چې و د هغې نه یو زوی شوی و چې د هغه نوم عبدالله و. هغه وړوکوالي کې مړ او دلته د دې نه څه بچی د عثمان رضی الله عنه نه دی شوی. او په صحیح بخاري کې یو روایت ته ما یو پیر تاسو ته یو پیر نه څو پیرینو بیان کړی چې کله هغه عبدالله بن عمر وی کله چې زما خور کونډه شوه حفصه رضی الله عنها او دا واده شوي وه خنیس بن حذافه السهمي رضی الله عنه. دا هم صحابي و. نو چې کله هغه مړ شو نو د عمر رضی الله عنه دا لور چې ده حفصه چې وروسته بیا د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي وه دا کونډه پاتې شو. نو عمر رضی الله عنه وایي چې زه د عثمان رضی الله عنه سره میلاو شم نو هغه ته ما داسې وایي چې یاره زما لور د حفصه که ستا نکاح ته اراده یي نو چې هغه دله درکړه. نو هغه ما ته وایي چې سانظر فی ذلک زه به سوچ وکړم. یو څو شپې بعد وی بیا ما سره میلاو شو ما ته وایي چې نه اوس زما اراده فی الحال نشته. بیا هغه د ابوبکر سره میلاو شو قصه تاسو ته معلومه. یو بل روایت کې داسې راځي مقصد زما دا دی امام حاکم ذکر کړی دی عثمان رضی الله عنه وایي چې زه لاړم په عمر رضی الله عنه پسې او د هغه نه مې لور وپوښته حفصه. دا کله چې د ده د مشره بیبي وفات شو رقیه یعنې د رسول صلی الله علیه وسلم د دویمه لور یې لا نه وه کړې. نو چې کله زه لاړم په عمر رضی الله عنه پسې ما چې د حفصه غوښته فرده نو هغه زه رد کړم ویې نه منم. ځکه بار بار زه تاسو ته یم چې د علماو سره نه ناسته په دین نه پوهېږي. لکه اوس هغه یو قصه کې دا دي چې عمر رضی الله عنه ته ووایي چې تا له لور درکړو دوی زه سوچ کوم بیا وي نه. په دې بل روایت کې دا دي چې دی پسې ورغلی دی او هغه ورته انکار کړی دی. اوس دا دوه روایت چې واوري او چې بیا منکر حدیث لکه زموږ په ملک کې چې دا فتنه راوتې دا په حدیثونو پوهېږي نه چې یاره دا حدیثونو کو شکیان دي دا لرې اصل کې بیا پوهېږي نه. او چې عامي صرف ترجمه ورسره پرته وي د ځان له اشکال پیدا شي. بغیر د علماو نه دین نه زده کېږي دا خبره ولیکئ ځان سره. دی بیا وایي عثمان رضی الله عنه چې رسول صلی الله علیه وسلم ته دا خبر ورسېد چې عثمان د عمر خواله ورغلی دی رضی الله عنهما او لوري ته غوښتلې ده او هغه ورته انکار کړی. نو کله چې عمر رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم خواله راغی ورته وی یا عمر ای عمره الا ادلک علی ختن خیر لک من عثمان. عمر وی تا ته داسې زوم ونه ښیم چې هغه به ستا دپاره د دې عثمان نه غوره وي. که ته چا له لور ورکړې او ستا زوم کېږي به نو د عثمان نه درته غوره ونه ښیم. وأدل عثمان على خير له منك. او د عثمان رضی الله عنه چې ستا سره کومه رشته وه ته به سخر کېدې نو ستا نه ورته ښه سخر ونه ښیمه. یعنې تا ته به د عثمان نه غوره زوم وښیم او عثمان ته به ستا نه غوره سخر وښیم. هغې ولې نه یا رسول الله بس وی ستا د دې لور دا رشته به زه وغواړم او عثمان له به زه خپله لور ورکړم. نو رسول صلی الله علیه وسلم د عثمان نه غوره زوم شو او بیا رسول صلی الله علیه وسلم د عمر نه غوره سخر شو. دلته سوال بیا دقه راځي چې دې دوه قصې به جمع کوو څنګه. نو جواب د هغې دا دی ګوره چې اوله کې چې کله د حفصه رضی الله عنها کونډه شوه په هغه ورځو کې پسې عثمان رضی الله عنه لاړ هغې ته نږدې نو با وخت کې هغې واده اراده نه وه. زه لا فیلحال وی واده نه کوم پلار یې راواپس دا د هغه وخت قصه ده. بیا څه وخت بعد چې کله عمر رضی الله عنه ته اندازه ولګېده چې او زما لور اوس واده ته غاړه یې ښودی شي نو بیا دی لاړ په عثمان پسې
او سوال دلته راځي چې عثمان بیا دلته ولې انکار وکړو چې یا خو څه وخت مخکې پسې هغه تللی نو جواب د هغې دا دی لکه څنګه چې ابوبکر صدیق جواب ورکړی چې ما انکار په دې وکړو یا ما څه وي په دې نه ځکه چې رسول وسلم د حفصې تذکره کړې وه نو کیدی شي چې عثمان رضی الله عنه دا تذکره اورېدلي نو بیا هغه د دې نه بعد غلی شو یعنې اوله کې اراده وه چې حفصه وغواړي خو چې کله د رسول وسلم د خولې نه واورېدو د هغې ذکر نو بیا دی څه شو بیا غلی شو نو په دې سره دواړه قیسې دا جمع کېږي دا چې پته تاسو زمانه په پښتو کې واورېده چې ورسېدی بیا که نه نو سوچ کوو چې کتاب کې او په عربي کې بیا او پې څنګه پوهېږي نو ځکه علماو ته رجوع علماو سره ناسته علماو ته زنګنان ماتول هله سړی بیا په مسله باندې ورسي